برګر والا روزه مونږ د جوارو روټي والا ساګو د شملو والا وو راشه تاسو راشه پښتانه نه دا خړ د دې خاورې پښتانه دي او دا ډټ کې ولاړی نن په دې خاور باندې پښتون تا تخکاری خو ټول مطلب چې کم د جړیږي با کوړې خان دي او خوشحاليږي او هغه پښتو مطلب یو سترګې خان دي او بجاړي الیکشن به کوي پته بم لګیو نه سره خیر خان اشاره کوا دا ګولیان دي چې کم زمونږ د بچو په حق باندې اغستل شوی دي د دې ملک د حفاظت لپاره هغه ګولې په مونږ په بچو زمونږ په عوام په پاکستان په عوام باندې استعمالېږي مونږ هغه کې څه ظلم کړی دی څه داسې ناجیز کارش قانون دی زمونږ ادارې دي مونږ ته ونن پته ولګی چې دا رقم ادارې دي او دا ججانو مونږ به پوجاګانې ګولیا دا خو د کټوله کم نه دی ټول خو چلم نه وزیر فیصله السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زم تاسو هوست فؤاد الله سرنګ چې تاسو پاتې چې په 25 مئی کې موږ د حمیده شاهد صاحبہ سره چې کوم انټرویو کول ډیر زیاته وایرل شو او دا غینه بعد یو مسلسل کوشش کینن دوباره د زم سره موجود د اسلام آباد کې د دونه تاسو کوی دلته سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه مې خیر الحمدلله شکر تاسو په 25 مئی کې موږ تاسو سره ویډیو کول ډیر زیاته وایرل شو بالکل موږ د خان سپورټران یو د خان ټایګرز او تاسو ګورئ چې په دې وخت کې کوم حالات دي په اسلام آباد کې دا ګوره دا ګولیان دي چې کم زمونږ د بچو په حق باندې اغستل شوی دي د دې ملک د حفاظت لپاره هغه ګولې په مونږ په بچو زمونږ په عوام په پاکستان په عوام باندې استعمالېږي مونږ هغه کې څه ظلم کړی دی څه داسې ناجیز کار شوی دی ظلم دی پاکستان دا پاکستان سرمایه هغه ځای کېږي لګیا دوی دا په کار دا چې پرامن طریقې سره الیکشنو کې او زمونږ یو مطالبه ده هغه پورې به چې زمونږ خان دی رها کی ولې چې خان خو بایومیټریک لته او دوی بیا چې کم دی دا کم قانون دی دا کم آئین دی چې جج پورې یو رسیدلی زمونږ لیډر نه دی او تاسو گرفتاروئ نو دا زمونږ پاکستان کې آئین او طاقت ختم شو او آئین ختم شو او زمونږ عدالتونه دوی ختم کړو دوی صرف او صرف خپل چې کم دی طاقت استعمالوي خو نه عوام چې کم طاقت دی هغه د یو ادارې سره نشته او تاسو ګورئ چې عمده عوام د ډټ کې ولاړ دي زمونږ د بچو زمونږ د ورکرانو ژوندونه پکې ځای شو شهیدان شو خو نن هم خواتین تاسو ګورئ زه به ټول پاکستان عوام ته وایم چې راوځئ د خپل نوی نسل چې کوم دی هغه د دې غلامۍ د دې جنجرت نه وباسئ 1947 کې دا جنګ شو پاکستان آزاد شو په ډېره په طریقه باندې دې خلکو بیا د خپل غلامۍ کوشش شروع کړو چې دا پاکستانیان بیا موږ غلامان کو خو موږ له خدای داسې لیډر راکو عمران خان په شکل کې چې هغه د خلکو کې شعور واچولو په دې ټول ورکر کې په پاکستانیانو کې چې نن زمونږ اوورسیز پاکستاني چې بهر ناسي هغو ته هم زه په دې کیمره کې وایم چې ستاسو ډېر زیاتې قربانیانې دي نن راوځئ چې په کم کم ملکونو کې او هغه شانتې خپل فیملي سم وایي چې موږ سره دلته ودرېږي خان موږ ته وښوله چې خپل ملک دپاره به څنګه اواز جوړوي موږ کم عوام چې کم طاقت دی هغه په یو اداره کې نشته ادارې چې کومې دي هغه هم زمونږ د عوام د وجې نه کامیابه دي او دوی دا تاسو ګورئ شیلینګ په موږ کېږي دا ګولې برساویږي ولې اخر موږ څه ظلم کړی دی دوی ولې دا د پاکستان د حفاظت لپاره چې کوم شی نه دي هغه په پاکستان قوم باندې استعمالوي زمونږ عمران خان دی رها کړي پاکستان د نور د دې نقصان نه دی بچ کړي پاکستان چې کوم دی یو ښکلی پرامن ملک د دوی د لاسه زمونږ پاکستان بدنامه شو او نن کم حالاتو ته راغی 50-50 کاله وروسته کو زمونږ پاکستان ډېره د افسوس خبره ده په دې ادارو باندې موږ د بچپن نه فخر کولو چې زمونږ آئین دی زمونږ ججان دي زمونږ قانون دی زمونږ ادارې دي موږ ته خو نن پته ولګی چې دا رقم ادارې دي او دا ججانو موږ به پوجاګانې ګولیا دا خو د کټوله کم نه دي ټول خو چلم نه وزیر فیصلې ټول عمر دا عدالت قانون د غریب دپاره دی زما او ستا دپاره دی د دوی دپاره ولې نشته دی نن به خان دوی په ښه طریقه باندې حریا کوي او فیصلې به چې کوي پټۍ د غلو په شانتې او د شپې بیا فیصلې راوباسي محفوظ کړي غلطې فیصلې کوي موږ بالکل د دې خلاف او دوی دې ولګي یو پرامن پاکستان دې جوړ کړي خان دې راکړي پرامن طریقې سره د الیکشن وکړي مولانا صاحب چې کوم چې ډېر زنانه جوړوي بابا تاسو سره خبرې کوو خاص طور باندې 25 مئی باندې تاسو موږ لیدل وای چې جوړل نور انداسه سوي هغه بل چې دا ماډل په زور باندې بارش سره د مولانا صاحب غزوی ویلې اوس چرته لاړې مولانا صاحب په دې حالات موږ ډېر افسوس کوو د دې ملک دپاره زموږ مشرانو چې کوم د ډېر جنګونه کړي دي خو د ملک دپاره پارټیانې به نه وي چې دا نیشنل دی پیپل دی دا دی هغه دی نن ولې تاسو دی ستاسو مشرانو خو دې
ملک دپاره دې خاورې دپاره قربانیانې کړي دي تاسو په ټیک ټاک باندې لګوئ چې زمونږ مشر د دې ملک دپاره قرباني ورکړه نو هغه کشر یې څه شوه نن تاسو ولې پټ شوې تاسو به راوځئ دې پاکستان دا قانون به سبا ستا لپاره وي نن چې کوم دی تاسو ګوره خان را ګرفتاري د کوره راوباسي سبا به ستا بچي او ستا خاندان به هم راوباسي تاسو حلقې باره کې آخري خبره کوو که موږ تیمرګره کې ګورو که موږ بردیر کې ګورو که چکدره کې ګورو د آرمي سکاوټ چې څومره دغه ځایونه او زاړه زموږ کوم تاریخ و خلکو مات کړل دي هغې ته ختلي دي پرون بالکل دوی دا ولې دا نوبت راوستو ولې راوستو تاسو وکړه په دې کې خو زمونږ پی ټی آی ډېر پوره من طریقې سره هغه خپل احتجاج کوي خو په دې کې خو نور خلک انوالو شي او هغه فایده لیو د پی ټی آی د ورکر د بدنامولو لپاره د پی ټی آی ورکر چېرته هم یو ځای هم نقصان نه ورکوي خو داسې کومه یو جنډه څوک ونیسي یا یو په ځان باندې یو مفلر یا څه وتړي او د پولیس ډنډه ورسره وي نو هغه آیا د پی ټی آی ورکر دی دا په دې جامو کې چې کوم دی د پی ټی آی په جنډه استعمالولو کې د دې ټولو غدارانو لاس دی خو ټول عمر به چې کوم دی جړېږي به کوړې خاندي او خوشحالېږي او هغه پښتو متل وي یوه سترګه به خاندي یو به جاړي الیکشن به کوی پته به هم لګي نه دا سره خانه اشاره کوه خانه اشاره کوه خانه اشاره کوه او مونږ دا پښتانه نه دي دا خړ د دې خاورې پښتانه دي او دا ډډ کې ولاړي نن په دې خاوره باندې پښتون تا تښکاري ما ته بل کس وښیه زخمي کېږي پښتون د دې خاورې لپاره د دې ملک نن د پښتنو خپله خاوره زه د هغې لور ولاړ یم د هغې تور سره زه ولاړ یم زه د خپل بچي لپاره ولاړ یم تاسو هم راوځئ د خپلو بچو دپاره ممي ډیډي والا برګر والا راوځئ مونږ د جوارو روټۍ والا ساګو د شملو والا یو راشئ تاسو هم راشئ बहनों से पूछा तो आंचल बोले माओ से पूछा तो ममता बोली भाइयों से पूछा तो गैरत बोली हम छीन के लेंगे हम छीन के लेंगे गोली डंडे की सरकार गोली डंडे की सरकार कौन बचाएगा पाकिस्तान तेरे जान सार तेरे जान सार तेरे जान सार कदम बढ़ाओ इमरान खान गोली डंडे की सरकार गोली डंडे की सरकार कौन बचाएगा पाकिस्तान कदम बढ़ाओ इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान